د پاکستان خوبونه په اوبو لاهو شول. له طالبانو ناهیلی شو او تورونه لګوي دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانیان چې د طالبانو حکومت راتګ سره یې ټنونه او خوشحالي وکړه. فکر یې کاوه چې د دوی په شتون کې به پاکستان ګټې وساتل شي، خو خبره سرچپه شوه. طالبانو نه د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړه او نه یې هم ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژندله. تازه خبر دا دی چې ان پی آر د پاکستان هیلې په افغانستان کې پوره نه شوې. ان پی آر امریکایي راډیو پر خپل ویب سایټ له پاکستان یو راپور خپور کړی او وایي کله چې د افغانستان نوی حکومت په کابل کې واک ته ورسېد نو د لومړي وزیر عمران خان په ګډون ټولو لوړپوړو پاکستاني چارواکو خوښي څرګندوله. سرچینه کاږي اوس داسې ښکاري چې د پاکستان هیلې پوره نه شوې او نوی حکومت یې د غوښتنو پروا نه ساتي. ان پی آر لیکلي پاکستان اوس د افغانستان پر نوي حکومت د تورونو پورې کولو لړۍ پیل کړې ده او ادعا کوي چې ګواکې وسلوال له افغانستان اوړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. سرچینه کاږي دا هر څه ښکاري چې پاکستان خپلو هیلو ته ونه رسېد او هغه څه یې چې تمه لرله ترې ناهیلی شوی دی. تر دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو رسنیو ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له نوي رامنځته شوي حکومت ناهیلی ښکاري. بلخوا حامد کرزي په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې هرکلی او ملاتړ کړی دی. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتنو د پراخې قومي جرګې هرکلی کړی دی. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې پخواني ولسمشر یا د جرګه په سیمه افغانستان کې موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغیزمن ګام بللی دی او د یادې جرګې له پریکړه لیک څخه یې خپل کلک ملاتړ اعلان کړی دی. کرزي دغه راز په یاده غونډه کې د ښځو پراخ ګډون او په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا په بنو کې د پرونۍ پراخې قومي غونډې په پریکړه لیک کې د یوې سراسري لویې جرګې او د حکومت د ټاکلو لپاره د انتخاباتو غوښتنه شوې ده. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.